نسوار تاسو څنګه پرې خودل شي نسوار تاسو داسې پرې خودل شي چې کله هم تاسو نسوار اچوي نو په نسوارو کې دنه نیکوټین دي او نیکوټین دومره زیات نقصان دي چې دا تاسو د جسم د لپاره زهر دي او دویم دا چې انسان دا نیکوټین عادتي کوي او کله چې انسان عادتي شي نو بیا انسان نسوار نشي پرې خودلې خود دینه د بچ کېدو د لپاره یو سمپل او اسانه طریقه ز تاسو ته خیم چې هغه دا چې کله هم تاسو نسوار د ورځې 15 ځله اچوي نو تاسو به د ټولو نه اول دا نمبر د ورځې راکم کې یعنی که تاسو د ورځې 15 ځله نسوار اچوي نو تاسو به اول 4 ځلو تراشي بیا به 3 ځلو تراشي بیا به 2 ځلو تراشي او د ورځې به یو ځل نسوار اچولو تراشي او کچري په دې دوران کې تاسو سر درد کوي یا تاسو زړه کېږي بار بار نسوار وتا نو په دې دوران کې د لاچي والا دانه راخلي هغه تاسو په شونډه کې کېدي او دویم دا چې د دې سره تاسو ته سفر نه پریوزي نو ټیبلیټ چې کوم میډیډال په نوم باندې راځي نو دا هم تاسو د 15 ورځو د لپاره استعمالول شي د لپاره چې کوم نیکوټین تاسو په جسم او په وینه کې وي چې تاسو د جسم د وینې نه دا نیکوټین بهر ته وځي او کله چې دا نیکوټین تاسو د جسم نه بهر ته وځي نو بیا به نس تاسو زړه کېږي بار بار نسوار او چولو ته او نه بیا تاسو ته نقصان ملاويږي د دینا چې صرف تاسو ته د 15 ورځو پوری تکلیفي دا غینه بعد بیا تاسو ته به هرگز هر قسم تکلیف د نسوار مطابق نه پیښیږي